السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره. الله مو حافظ ناصر سه یو ورور د انصاري په نامه باندې پوښتنه کړې ده. دی وایي که چیرته یوه ښځه یو سړی راجیګ سي یوه ښځه وکي او د دې ښځې نه یوه لور وي د بل مېړنې، نو دا لور دی خپل زوی ته وکي، دا څنګه د شرعن جواز لري که نه لري؟ وکي محترمه، جواز لري، ځکه د مونږ حنفي فقهاو کتابونو کې کومې ښځې چې په چا حرامیږي یوه هغه ښځه ده چې یو سړی راجیګ سي یوه ښځه وکي او دې ښځې د بل چا نه لور وي، نو دغه سړي ته دا لور کولی جواز نه لري. یعنی مثلا که بل وخت کې دغه مور مړه سوله دا لور ورته جایز نه ده، نو چې مفهوم یې راواخلي زوی دپاره جواز لري. دې ته محترمه ربیبه وایي. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. احمد نور په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړي د خپلې مور سره جنګ کړی، بیا قرآن ورته راخیستلی ده او مور یې خبر نه ده منلی، نو د قرآن په مځکه ویستلی ده، دا څنګه ده؟ نو محترمه علامه رشید احمد گنگوهی رحمه الله لیکلی دي، وایي چانه چې قرآن وغورځېږي خلکو کې مشهوره داسې ده چې دی دې صدقه وکړي، نو دی وی دا خو شرعن ثبوت نه لري، خو بیا هم د یوه ګناه وکړله. حدیثو کې داسې شته ده چې یو څوک ګناه وکړي نو ګناه نه د خلاصون دپاره ښه لاره دا ده چې د یو څه صدقه وکړي، نو د ګناه کړې د محترمه ښه خبر دا ده لږ صدقه دې وکړي. الله دې ښه لره وروره، الله دې جوړ لره. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې په دې میډیا کې اجتماعي شبکاتو کې یو څوک لیکنه وکړي او بیا وایي چې دا دومره کسانو ته ولیږئ او په رسول علیه السلام باندې تر روزې پورې درود پوره کوو، هغه کوو، دغه کوو، داسې به سي هغسې به سي. دا شرعن محترمه ثبوت نه لري. سمه ده تجربه باندې ثابت سوي بېله مسئله ده محترمه، اما شرعن کم ثبوت نسته ده. الله دې جوړ لره وروره. صحیح ده رسول الله باندې درود ویلل دا ثواب لري، خو داسې یو چاته لیږل او ته به داسې کېږي چې دا دومره واري ویل چې داسې به کېږي، دا هغه شرعن نشته ده وروره. الله دې ښه لره. وعلیکم السلام. محترم ورور نجیب الله مراد په نامه د سعودي عرب نه پوښتنه کوي چې یو سړی مثلا خپل مور و پلار یې ژوندي وي عمره ورته کوي، صحیح کېږي که نه صحیح کېږي؟ ولې نه محترمه چې ژوندي وي؟ حج عن الغیر مونږ په فقه کې یو باب لرو، په حدیثو کې هم لرو، په فقه کې هم لرو. حج عن الغیر عمره هم صحیح کېږي وروره، بالکل جواز لري، دا صحیح کېږي، الله پاک ثواب ورته ورکوي وروره. وعلیکم السلام. عبدالواحد په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې د یو چا پښه یا لاس مات وي او هغه په ګچ کې وي، غټ پلستر و ګچ کې، نو د دپاره چې غسل پې واجب سي مسح به پې باندې کوي او که څنګه وکړي محترمه؟ نو دی چې تیمم ووهي، ځکه که غسل وکړي نو خو د ده هغه پښې ته اوبه تاوان کوي محترمه، نو دا د مرض حالت ده، حتی دته تیمم جایز ده، او که بیا بالفرض غسل یې کولی سو نو بیا دې په دې پټیو په پښه باندې مسح وکړي. الله دې جوړ لره ورور.